که چا د مازدیګر مونځ 15 رکعاته وکړو آیا دغه مونځګزار دغه مازدیګر مونځ وشو که ونه شو او دغه 15 رکعات یې څه شو؟ دا یو ډیره اهمه او ضروري مسله یو ملګري پوښتنه کړې وه. دلته به زه تاسو ته 2 صورتونه جوړ کوم او دغه صورتونه تاسو ښه په غور سره واورئ. یو هغه صورت دی چې یو مونځګزار د مازدیګر مونځ 4 رکعاته پوره کړي، یعنی په 4م رکعت کې چې کومې سجدې وي هغه سجدې ادا کړي او هغې نه وروسته چې کوم تشهد دی هغه تشهد دپاره ایثار نشي، ډایرکټ چې دی 15م رکعت ته ودرېږي. یو صورت دغه دی. او دویم صورت دا دی چې دغه مونځګزار 4م رکعت ته کېناستو د مازدیګر په مونځ کې، خو چې کله یې دغه مونځ تشهد یعنې عبده ورسوله ته ورسولو دته دا خیال راغی چې یارې دا خو زما 2م رکعت دی چې 15م رکعت ته ودرېدلو او دته بیا وروسته رایاد شو چې یارې دا خو زما 5م رکعت دی یعنې زما 3م رکعت نه دی. نو آیا په دغو صورتونو کې به دغه مونځګزار څه کوي؟ ګران کتونکو چې کله یو مونځګزار د مازدیګر مونځ دپاره ودرېږي او بیا دغه مونځ هغه 4 رکعاتو ته ورسوي، یعنې 4م رکعت چې کوم یې سجدې دي هغه پوره کړي، هغې نه وروستو که دغه مونځګزار په 4م رکعت کې په آخري قاعده کې کېناستو او بیا دغه خپل مونځ هغه تشهد یعنې عبده ورسوله ته ورسولو، هغې نه وروستو دی په دې ګمان وشد چې دا زما 3م رکعت دی، دی ودرېدلو او بیا ورته بره په رکعت کې راشي چې یعنې دا خو زما 5م رکعت دی. نو اوس که چېرته دغه مونځګزار د 5م رکعت سجدې نه وي کړي، یعنې دغه مونځ یې رکوع ته رسولی هم خیر دی، که چېرته په قیام کې په ولاړه کې صورت کې ورته رعایت شي خیر دی. په دغو ټولو صورتونو کې چې یعنې د 5م رکعت سجدې نه وي کړي نو په دغو صورتونو کې چې دغه مونځګزار ته یاسي چې یعنې دا خو زما 5م رکعت دی، دی به ډایرکټ کېني په تشهد باندې سجده سهو به وکړي، ځکه خو الرډي چې دی 4 رکعته پوره کړي وو، سجده سهو به وکړي او بیا به چې دی سلام وګرځوي د دغه مونځګزار دغه مازدیګر مونځ چې دا کمپلیټ او مکمل شو. او که چېرته دغه مونځګزار ته 5م رکعت یې وکړلو یعنې د 5م رکعت سجدې وکړې هغې نه وروسته په 6م رکعت کې درته رعایت شول، نو اوس به دغه مونځګزار چې دی دغه 5م سره یو بل رکعت هم ملګری کړي، نو دغه 4 رکعته به فرض مونځ شي او 2 رکعته به نفل شي. اوس به څوک پوښتنه وکړي چې یارې د مازدیګر نه وروسته خو نفل کول دا مکروه دي. مکروه په هغه صورت کې دی چې کله یو مونځګزار ارادتن قصدن عمدن چې دی د مازدیګر مونځ نه وروستو د نفلو لپاره نیت وکړي، او که چېرته یو انسان مجبورن مطلب دا چې دغه شان دی لکه دغه صورت کې دغه انسان مجبور شولو چې اوس 6م رکعت ورسره ملګری شي چې دی نفل وګرځېږي، نو په دې صورت کې دغه نفل د لپاره جایز دی. او دویم هغه صورت دی چې کله مونځګزار په مازدیګر مونځ کې 4م رکعت کې سجدې وکړي او اوس په تشهد باندې نه ناست او دی ډایرکټ چې دی ودرېدلو، نو په دغه صورت کې که دغه مونځګزار ته په دغه 5م رکعت کې چې سجدې نه دي کړي د هغې نه مخکې دغه مونځګزار ته رعایت شو چې یارې زما خو دا 5م رکعت دی او دا خو د مازدیګر مونځ دی 4 رکعته مونځ دی، نو دی ډایرکټ کېني په تشهد باندې او تشهد د عبده ورسوله ته ورسوي، هغې نه وروسته دی چې دی هغه سلام ښي طرف ته وګرځوي، سجده سهوي دی وکړي، هغې نه وروسته بیا تشهد سر نه شروع کړي او هغه مونځ د اخره پورې ورسوي، دغه مونځ دی مکمل کړي. او که چېرته دغه مونځګزار بیا 6م رکعت ته ودرېدلو، مطلب دا چې 5م رکعت رکوع سجدې هر څه کړي دي، د 6م رکعت ته ودرېدلو او دلته چې دی وروسته په 6م رکعت کې راشي چې یارې دا خو زما 6م رکعت دی، نو په دغه صورت کې دغه مونځګزار دغه مونځ نه کېږي ځکه چې آخري قاعده دا فرض دو او دغه مونځګزار نه په 4م رکعت کې چې کومه آخري قاعده وه هغه پاتې شوله، نو په دا وجه او په دا صورت کې دغه مونځګزار دغه مازدیګر مونځ ونه شلو، دغه مونځګزار به د خپل مازدیګر مونځ اعاده کوي او دغه مونځ به راګرځوي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.